دا نو شهیدانو څلور لارې ده. دا نو دا سړک دی چې په موټرسایکل په دروب شو چلې. موږ د نوي سړک چوک ته راورسېدو. کوټ بابا در حضرت بابا در چوک بیا در کوټ بابا در کوڅه راتېر شولو مخ د عیدګاه دروازې پخوا تقریبا دا د شاه بازار حدودو ته داخل شولو. په خټو په باران په دوړو په باد کې مخامخ نو دوستانو زموږ ارګ دی. څه دست د مسخره ته ګوري په دغه کښنی چې باندې د کور انداري پکې زه هر وخت دغه ته پروګرامو زه دغه رقم ځم. سرک صاحب ته ورسېدی. دا وخت نو په جاده کې خورا ډېر دغه په کور کې چې د ناست چې ځای نه لري. السلام علیکم ګرانو دوستانو، جوړ بخیر. زه و حیات الله څرک اوس مهال د کندهار موبایل سنټر سره روان یو. په ښار کې وړی ګرځو پسې ورځو. یو ځوان چې تاسې به شاید راسره لیدلی په نورو پروګرامونو کې د هغه ځای ډېر ښه نوښت یې کړی و. څرک صاحب ستړی مه سې. ډېره مننه سمین صاحب. لومړی خو تا او بیا د سمین میډیا یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. او ستا کور ودان چې زه چې د خواري د نیمایي څه را په مخه کړی یم. نیمه شپه ده د خواري د نیمایي څه چې را په مخه کړی یم. نیمه شپه ده وروره. دوستانو وده زه دا کیمره یې وارې سمه کړم. زه اوس ته شروع دوستانو په دې هیله چې زموږ دا کوچنی پروګرام مو د خوښ وړ ګرځي. د کندهار ماښام د ښکاره کوو او کوشش کو پر داسې لاره مو دوستانو بوزو چې تر اوسه مو نه یو پر تللي یا ډېر کم پر تللي یو. ښه دا به څنګه لاره چې تر اوسه نه یې پر تللې او ډېر کم پر تللی. زه وایم دوستانو ته به داسې وکړو د شاه بازار لاره ښکاره کړو. هرات بازار باندې به کښته سو او بیا به داسې پر شاه بازار پسې پورته سو. بیا به داسې پسې پورته سو پر ټک ټک بازار. آفرین. نو په دې شرط کې ډېره تاریکانه و سمین. ټک ټک بازار نه پر لنډي بازار. پر لنډي بازار دی که ټک ټک بازار دی. پر یو بازار به ولاړ سو. په شهیدانو چوک کې او هرات بازار ته ننوځي. هرات بازار کې نو دا وخت هم چیسته دا وخت نه په هرات بازار کې دغه کوچني کاروبارونه نه دي. د بریاني و چاټ و فالودا و دا شان. دا نو هرات بازار د دې کاروبارو ځای دی. بالکل. موږ دلته دوستانو ته بې ور وښیو چې یو په مجموع کې دا دغه بزازانو بازار دی. خو اوس دغه کوچني کاروبارو هغه د چا په چم پر سر اخیستی دي. بالکل. کوچني کاروبارونه هم پکښې ډېر شوي دي. و د هغو څخه یو دغه دی دا شاندار چپس دی. دا او دا شاندار بریاني د تې دوستانو ته ښکاره مې کړه د ویې لیدله. دا سیراش ډېر رش و. او دغه ګوره چاټ دی پسې دا کوچنی بالکل کاروبار دی. ښه کاروبار دی. دغه بیا دغه دی چې شي بولي برګر. دغه بیا بورګیان جلسي والا بورګیان نه دی. دا و ته چې وغه د موټر پر ځای ووینې چې باید تشریح کړې ځکه چې ته خبره پر کوې مرځین تېرېږي. نو دغه بیا دام برګر دی. دا ژاړه ریړین برګر دی. دا څنګه بیا د جوس خانه ده. او په دا لاس کې چې شي د رسلا سم او په دې لاس کې بیا تر ډېره پورې د بزازانو موزینه ده. دغه لړیانې دي چې د انګیاوي و جرابې و. بالکل. دغه دسملان خرڅوي. په دغه لاس کې نو خوراکي لړیانې په رسته لاس کې یاره نه به یوه دانه به هم نه وي سمین صاحب. بالکل. او په چپه لاس کې به بیا دغه انګیاو یوه دانه ریړې او ښه نو به دغه د که خوراکه فروشي نو دغه د موبایلانو دغه موبایلان پوښه ولا چې بدرو زه به یوه دانه د خپل موبایل پوښ نه لرم څرک صاحب. ورته به ورته راکاږ یا مخته نور هم سفرسله چې وګوره په خپل لاس کې خامخا پیدا کېږي. او دا نو دوکانونو نو بیا ښه ډک پوښ کې پوښه دوکان کې چې ویلي باره ورته ودرو زه ټلیفون ته پوښ واچوم راسیده کېږي. سم ده. نو دا دوکانونه چې دي تر ډېره د موبایلانو او دغه د تخنیکي سامانو دوکانونه دي. او رسته لاس که نو دوستان را سره ویني دا نو یوازې بزازانو او د پوشاک شان دي. او په کابلبام شوک مې خاص ابي حیات نه شیر مغز خرڅېږي. شیر مغز او ابي حیات دواړه. شیر مغز خرڅېږي او دلته په مابینځ کې سړک مابینځ چې بیا روان یې هغه بیا سړک په سیمین روان دي په مابینځ کې. هغه یو په کمنټ کې لیکلي وه سړک صاحب ته ووایه چې زه ستا سره مینه لرم. ډېر پر ګران یې سړک صاحب په خلکو باندې. زه د خپلو ټولو ملګرو سره مینه لرم. دغسې پورته کېږو د ارګو خواته سمین صاحب. دا خو ارګ دی پر دغه لاره ځو. پر دغه لاره به ولاړ شو ځکه دا لاره مو دوستانو ته بیخي نه ده ښکاره کړې. دا لاره به مو ښکاره کړو. کابل بازار دا خو نو د نوي سړک لاره ده. سړک صاحب ته ارګ ورته ویلي و. ارګ مې ورته ویلي. زما مطلب دا و چې د امامباري خواته به روان. بالکل نوی سړک و. دا نو هغه سړک دی چې سیده تللی دی امامباري ته.
د دغه سړک دا بیا تجارتي ساحه ده ټوله سمین صاحب که دوستان یې را سره ویني نو دا نو داسې سړک دی چې په موټرسایکل په دروب شو چلې څلور دواړه پر ځمکه هم ورسره وړې دلته نو بیا خوراکي شیان د لړۍ پر برابر یا به نه وي یا به ډېر کم وي ښه دي سرک صاحب ښه دي او دلته نو بیا دغه د کور د ضرورت شیان نه دي بېنډۍ بانجان وږه رومیان کډو او یو دا وږه ده او یوه بغل و بل بغل ته بیا سمین صاحب تجارتي ډېر لوی لوی مارکیټونه دي د دواو مارکیټونه هم پر دغه سړک باندې را خلاص دي د فیشن سامانو خورا ډېر لوی مارکیټونه چې موږ د مثال په ډول باندې سروري مارکیټ یادولی شو بالکل هغه هم پر دغه اوس چې ته دغه دوستانو ته دغه مارکیټونه ښکاره کوې سمین صاحب بالکل دا نو تقریبا نوي جوړ شوي دي او دغه مارکیټ چې جوړ شوی دی سمین صاحب دا سپین مارکیټ دا نو په دا اوس وختو کې جوړ شوی دی یعنې دا ښایسته مارکیټ دی دا چې ډېر تازه مارکیټ دی او بل تر دغه مارکیټ چې لږ مخکې ورتېر سې دلته نو بیا زموږ ډېره سابقه اشرفیه مدرسه ده زموږ دوستان چې زموږ غږ اوس اوري د اشرفیه مدرسې سره به ډېر کم خلک نه وي بلد ځکه اشرفیه مدرسه یوه د هغه مدرسو څخه ده چې په زرهاو عالمان د عالمان حافظان ملایان قاریان د دغه مدرسې څخه فارغ شوي دي او بل تر ټولو مشهوره او تر ټولو سابقه دار هغه د یوه لوحه ده دغه لوحه ده ته ورته رانږدې کوم لږ د اشرفیه مدرسه شوه او بل ځینې دغه حقوقي موضوعات چې دي هغه نو هم راځي بس هغه فیصله په اشرفیه مدرسه کې کوي یعنې اشرفیه مدرسه د ډېرو شیانو د فیصلې کولو ځای هم دی ما فکر دغه تعمیر به هم زه چوم د دوی دغه مدرسې سرک صاحب دا خو د اشرفیه مدرسې څخه ډېر رالیرې دی رالیرې دی نو کېدای شي وجي سي ځکه زه ډېر بلد نه یم نو بس نه دی دا نه دی ځکه زه ډېر بلد نه یم نو اشرفیه مدرسه د علماو ډېر لوی او ستر کور دی بالکل او دا بیا شاندار بریاني دا سره لیدونکو دا د سرک صاحب د اخشیانو ځای دی سرک صاحب د اخشیانو کور دی د اخشیانو ځای دی شاندار بریاني ده ښه بریاني ده شاندار بریاني ښه بریاني ده موږ د نوي سړک چوک ته راورسېدو تقریبا موږ د نوي سړک چوک ته راورسېدو ډېر رش دی سرک صاحب ما ته په دا رش کې ویډیو کېدله وبېکو په نو باره بیا کټ سم او دلته خو نو ګرد هغه ریډیانې وه خلک چې ماښام کور ته ځي هغه نو بس بله خبره دا د سمین صاحب چې دا خوراکه فروشان دي تر ډېره دا نو د نایاول چوک دی ما ته بیا دغسې په سورکاټ د شاه بازار خواته موږ ګرځي دوستانو دغه سړک چې تلل دی دا نو شاه بازار ته تللی دی دلته نو داسې په بیخي په مطلق ډول که وایو نو هم به مو اضافتوب نه کړي چې د خوراکه فروشي یوه دانه لړۍ نشته او یو دانه دکان نشته دلته نو ګرد ترکاري و دا شان چې سرک صاحب یاره سمین صاحب په دغه سړک باندې مو یوه دانه د رستورانټ دپاره سرمایه‌ګزاري کړې وای بعد نو لکه د الفی شرکت ته الفی شرکت خو نو ښه سرمایه‌ګزاري کړې وه خو دا دلته د هغو نه ډېره پیسې غواړي سرک صاحب نه پیسې خو نو خود غواړي ډېرې پیسې غواړي دا بس که یو څوک ډېرې پیسې لري هغه چې سرمایه‌ګزاري وکړي دغه مارکیټونه نو ټوله نوي جوړ شوي دي سمین صاحب دا رسته بغل ته چې نیم معلومېږي نیم نه معلومېږي شپه ده او یو مارکیټ چې نوی جوړ شوی دی دغه اسلام اکا مارکیټ دی د باندې سپیره مارکیټ دی خو د نن پر ټولو نړیوالو معیارو باندې برابر مارکیټ دی دا اسلام اکا مارکیټ ډېر ښه مارکیټ دی او دغه مارکیټ دی سمین صاحب زه فکر کوم رونا به دوستان به ویني دغه سپینانه شی دا ډېر ښه مارکیټ دی موقعیت یې ډېر ښه موقعیت دی خو کار په هغه اندازه نه دی ورڅخه اخیستل شوی چې باید د یو ښه پروفیشنل مارکیټ څخه واخیستل بالکل موږ دوستانو دغه تقریبا دا د شاه بازار حدود ته داخل شول شاه جامع منارونه چې سرک صاحب دغه منار یې وخت تالاندې راشو شوی و وردا منار تالاندې تالاندې راشو شوی و داسې ګمبد هم دا ګمبد چې تر دې نیولې دغه د منار سره وړي زه ډېر کښېنم په وخت تالاندې پرشه خلک یو بجه ول منځ باندې ولاړ و دومره شکر د خدای پاک و د خدای فضل و چې خلک نه څوک خوښ که د چا په یاد تقریبا د نن څخه تر 10 کاله بې ځایه چون کې ډېر کښېنم ما په یاد او دا لاره چې د سمین صاحب دا نو شاه بازار دا شاه بازار دی موږ وګرځېدلو د ارګو خواته مخامخ چې مو دوستانو ته یادونه وکړي مخامخ نو دوستانو زموږ ارګ دی ولایت مقام چې ورته وایي بالکل او دا د شاه جامع مخ دی دا د شاه جامع مخ دی اوس یې ښکاره کړمه دا لیدونکو د شاه جامع مخ دی داسې کاټېږي سرک صاحب داسې پر دغه باندې ورګرځو دوستانو موږ دا د فلنډي بازار ننوتلو
مخ پر لمرخاته باندې روان یو چپلاتو د بوی مارکیټ دی د چمپلانو د بوټو د جې مارکیټ دی تور شپه نو دا لیدونکو یو څه او رسته لاسته نو زرغون تجارتي مارکیټ دی پخوانی اوس خو نو نوی زرغون سخته ښایسته جوړ کړی نوی زرغون سابقه مارکیټ خو نو دغه مارکیټ او دا نوی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ او دغه مارکیټ چې دی کې دوستان ویني ودام تجارتي مارکیټ دی د ټکرانو دا نو هغه چینایي ټکران ډېر پکې خرڅېږي سرک صاحب دا نو ماشاءالله مارکیټ دی ښه مارکیټ دی ډېر خوندور مارکیټ دی او دغه بل مارکیټ هم نوی جوړ شوی دی پلاستیکان او ربړان او دا شیان پکې خرڅېږي او دغه رسته چپل هسته چې بیا کوم دوکانونه دي دا نو هغه ډېر سابقه دوکانونه دي هغه سولاغي چې به جوړولې دوکان هم پکې خرڅېږي چې دوکان دي نو موږ د کوټیانو د پله لاره پرېښوله سمین صاحب دغه لاره چې ده دا نو لنډي بازار د برو بازار چوک ته نه بر دروازې چوک ته تللی تک سپینه ورځ ده هېڅ شی نه معلومېږي بیرته نو دا هغه لاره د دوستانو چې موږ تاسو ته یادونه وکړله چې موږ د بر دروازې د چوک خواته روان یو دغه چوک چې بیا دی دا کوچنی چوک دا د جنارخیلو چوک بولي سمین صاحب دلته نو دا جنارخیل چې دي دلې د سچي کور هم دی د جنار بابا مرکب به لیدونکو څه چم کتلی بس هغه د هغه چوک دی دلته پر دغه سړک چې دا اوس ما او تا روان یو بر دروازې چوک ته نارسېده هم د مارکیټو دپاره سرمایه ګزاریانې سوي دي خو په هغه اندازه بریالي نه دي ثابتې سوي دا مارکیټو ته په کتو لکه څنګه چې د دې موقعیت څخه تمه کېدلی شي دغه دوکان ډېر سابقه دوکان دا چې سرکې و دا سرکې دي دلته یو بل ډېر جالب شی خرڅېږي غنم ایشولي غنم ما دا ته ویله چې ته کله خبره کوې مخته به 100 متره مخته به ته خبره کوې موږ دا یو بر دروازې عمومي چوک ته راورسېدو سرک صاحب دا نو د بر دروازې عمومي چوک دلته نو ډېر رش شي کله کله سرک صاحب ومن نو چپله شته دا د بر دروازې چوک ته لیدونکو نو ته سره مل واوسئ موږ د هغسې پسې ځو د حضرت بابا چوک ته پسې وځو سهار مې پاچیر پروګرام کې مې هم داسې دغه چوک ښکاره کړي سرک صاحب دا خو ما دا ډېر ښکار کړي دي نو د شپې بیا نه دي لیدلی اوه د شپې نو دا چوک تر ډېره ناوخته پر ډېر رش لري ځکه دا چوک د ښار زړه دی سمین صاحب ما دا روان چیرې یو هغه هدف مو لیدونکو ته ونه ویلي چیرې ځو او په کم کار پسې راوتلي یو اول خو مو دوستانو ته غوښتله چې د شپې رات بازارو لنډي بازارو برو بازارو ښکاره کړو دا مو هدف هغې خوا داسې پر چوک مدد بیا یو د دې خوا څخه به د حضرت بابا چوک ته چې ورسېدلو بیا به نو د چوکي مدد خواته وګرځېږو پر مخ پر قبله یا پر چپه لاس باندې بیا چې هدف ته ورسېدو دوستانو ته به وایي چې زموږ دغه ځای هدف ښه خبره به ده دوه مروانه کې زه بیا خبر کړم دوستانو موږ ځو رفیق عینک محل ته تاسو ته د ښکاره کوو د دغه نوی یو نوښت کړی و د کندهار ترافیک چې عینکې ورکړې وې ما سره غږېږو چې دا یې څنګه نوښت کړی دی او په کوم اساس باندې دا کار دا یې کړی دی نو موږ فلحال اوس د حضرت بابا پر چوک باندې یو ځو آرکې عینک محل ته یا رفیق خان عینک محل ته ځو هغه به هم تاسو ته ښکاره کړو بیا د هغسې بېرته پسې ځو د سرک سا تر د یړې پورې ځو نو ما هم دا یادونه کوله چې لیدونکو ته زه فکر کوم د رفیق خان ابتکار ښکاره کوې ته په دې لا نه وې خبر خبر وم په دې نه وم خبر چې ته به دغه پروګرام لرې خو ما ته چې ول راځه دوستانو ته ښار ښکاره کړو بس د ښار تر څنګ مو دغه هم په پام کې ونیوئ چې دا کار هم ښکاره کړو ولا یو د خیر کار یو د نوښت کار یو ابتکار چې زموږ دوستان کوي هغه باید مطرح شي پکې و د دوی دا د اردو نوی عینکې به هم ځینې وګورو سرک صاحب یو کوچنی پروګرام ورسره وکړو برابر بېرته هم تاسو بیخي خوښه ته مې رفیق صاحب ځای راڅخه ورک نه شي نو دا سیال روغتون یا هغه د سنګي امام در کوڅې یو لږ راچیر شوي سنګي امام ډېر مشهوره دی په کندهار بلکل نو تر هغه راچیر شولو اول نو در کوټ بابا در حضرت بابا در چوک بیا در کوټ بابا در کوڅه راچیر شولو مخ د عیدګاه دروازې په خوا عیدګاه دروازې ته نارسېده نو د رفیق خان د عینکو محل دی یعنې هغه د شنو ګمبد نه د شنو ګمبد پر مخامخ تقریبا د اتفاقیې د ریاست پر مخامخ مطلب عیدګاه دروازې ته ډېر نږدې بلکل نو موږ راورسېدو دغه درخته چې تاسې وینئ دوستانو دا د رفیق خان د عینکو محل دی د بیا رفیق خان به انشاءالله د دې مسیکل که نه معلومېږي چې دی معلومېږي که نه معلومېږي موږ به ورسو پوښتنه به یې وکړو انشاءالله د دې به یې د ده سره به د ده پر دغه نوي نوښت وغږېږو چې د
ترافیکو ته عینکې ورکړې وې څنګه عینکې ورکړې وې او څنګه دا فکر ورته پیدا سو او نوي نوي عینکې راوړي هغه به هم تاسو ته ښکاره کړو تاسو راسره اوسئ لیدونکو سرک صاحب دا دی دلته کښېناستئ په دا کوچ کې موږ راغلو رفیق اینک محل ته انشاءالله تاسې به ډېر راسره لیدلي په پروګرام کې یو شی زه دوستانو ته وایم د دې وخت رفیق خان سره خبرې وکړو موږ دوستانو پروژه کې د رفیق خان پروګرام تاسو لیدلی موږ پروژه کې اختر ته نږدې یو پروګرام وکړي د ارکې پرفیوم پروګرام ستاسو لپاره چمتو کړی وو سمین صاحب زما سره د عینکو ژمنه کړې وه هغه عینکې به نن زنده واخلو د خوند به وکړي هغه عینکې به نن رفیق خان زنده واخلو او رفیق خان سره به نن یو 3-4 جوړې نوې عینکې کې راوړي وي هغه به هم راښکاره کړي سره وګورو دوستانو تاسو ته دې ویل چې رفیق خان یا رفیق عینک محل یو ډېر په زړه پورې ابتکار کړی دی بلکل چې دا کم ابتکار کړی دی هغه دوستانو تاسو ته سمین صاحب یو لږ تشریح کړی وه ښه دی د رفیق خان د خولې به یې وواورو بله و رفیق خان ته به یې وواړو خو زه به یې خپل ځان لیدونکو ښکاره کړم ګرانو لیدونکو هغې به ما ته وویل دا ځانونه ډېر به پکښې راولي که نه موږ بیا نه ګورو ما ته ته داسې کار روان دي نو دوستانو موږ راغلو ارکې یا رفیق خان عینک محل ته راغلو عینکې به هم ګورو رفیق خان ډېر ښه نوښت کړی دی د کندهار ښار ټولو ترافیکانو ته یې 3,500 جوړې 3,500 به انشاءالله 3,500 جوړې لمر ضد د هغه چیش ورته وایي بلوکاټ او تر څنګ یې هغه تور سپین چې کېږي زما خو پیشني نومان نه دي زده هغه بیا رفیق خان څخه پوښتنه وکړو نوښت چې کړی و د کندهار ښار ټول ترافیکو ته دغه عینکې ورکړې وې چې دا په کم خدمت او په کم نعمت او په کم فکر باندې دا فکر ولاړ شوی دی هغه به د رفیق خان زه به فکر وکړم چې مطلب زه به دوستانو ته وایم زه په دې فکر یم دوستانو چې رفیق خان دا ابتکار ځکه کړی دی چې خامخا به کور ته تللی و راغلی او په دې بادو په دا دوړو کې به دا احساس کړی چې دا خو د خدای تعالی هغه خدمتګاران دي چې بې ریا و بې ښه و بې بده په خټو په باران په دوړو په باد کې د خلکو خدمت ته ولاړ نو خامخا د رفیق خان هغه تربیه کړې و د سترګو ته بې دوړې لیدلي دا فکر پر ولاړ نو ته وده چې د رفیق خان څخه پوښتنه وکړو رفیق خان ستړي مه سه السلام علیکم وعلیکم السلام سلامونه دي تاسو ته او ټولو لیدونکو ته ورسېږي خدای دې وکړي چې جوړ روغ باید سلامت ډېره مننه رفیق خان څنګه زما پر کم ویښتان دي جوړ کړي ما ورته د پر کم ویښتان جوړ زما پر کم ویښتان هېڅوک نشي جوړولی ستا پر کم ویښتان زما پر کم ویښتان چې هر څونه کوشش وکړي تاسو ته د څونه ته وګورئ دوستان زما کمال په دې کې دی چې زما پر کم ویښتان نه ته جوړولی شې نه رفیق نو رفیق خان څنګه فکر درته پیدا سو اول د نوښت په باره کې معلومات ورکړه چې څنګه دې وکړل څنګه کار دې وکړي او بیا وروسته به دا راته وایي چې څنګه ټوله پروسه راته تشریح کړه مهرباني اول دا ما بین درته بیا د سره یا د سره څخه راته شروع کړه بلا در پای پر ټوله یو عکس که موږ ټول به چې لیدلې د خوجک بابا د چوک سره په روژې کې د 2-3 روژې تر مخه ګرمي و او ترافیک پر 2 بجې دلته ولاړو بیا چا عکس ورڅخه اخیستی وي فیسبوک ته یې پورته کړي و نو ګرمي وه بیا طبیعي ده بیا موږ په وطن کې خو نو دوړې و خاورې و دا شان شته نو هغه عکس ما د ځانه سره هغه عکس ثبت کړی و نو کله ناکله چې به ګیلري ته تلم هغه عکس به مې وکتئ بس دغه یو دغه ذهن کې راغله چې باید زه ترافیکو ته عینکې ورکړم قسم ده دا چوک ترافیک داسې لږ دې خواته دا ملګري اکثره وخت راځي زه خپله ورته وایم چې راسئ خو بس داسې یو فکر مې ووالی چې یا باید داسې وکړم چې د ټول کندهار چې څونه د ترافیکو پرسونل دي ټولو ته عینکې ورکړم نو بس هغه پروسه بیا 1 کال 1.5 کال پاته و بیا دغه اوسنی مدیر ترافیک چې راغلی دی مولوي صاحب غاویر بیا یو څونه پر راته وویلی چې د ده سره به تماس ونیسو خو هغه دی دونه مصروفه دي شاید تاسو ته معلومیږي اوس په ښار کې یو څه د پر سړکانو یو څه بدلون راغلی دی لارې سره بندي کړي دي نو بیا به دا اوس اخرنیز دغه کم اورښتونه وسوله بارانونه وسوله نو د دوی دغه تکلیفونو د زحمتونه ډېریو ملګرو په فیسبوک کې وستایل چې دوی تکړه خلک دي اتلان دي او دوی په اوبو په دوړو په بارانو کې دلته موږ تاسو ته ولاړ دي خدمت کوي نو بیا ما مې ویډیو وکړل ما تاسو خو ستایاست زه بیا لږ داسې جلا وستایم هغه داسې چې زه ټول د کندهار چې څومره ترافیک ټولو ته لمر زه د عینکې ورکوم بیا د دوی د طرفه څه حال را سره ونیول څو باقاعده د دوی نماینده راغلی د لیم مجلس وکړي یو ورځ دوی نو بالاخره دوی خپل دغه راکړي چې موږ دغونه پرسونل دي بیا دغه پروسه ما داسې
پر څو دغه باندې ویشلې وې کټګورۍ باندې د دوی داخلي پرسونل جلا و د ښار د ورځني پرسونل جلا و د شپې پرسونل جلا و او د لویو لویو دروازو د جلا و بیا مجموعي زما په خیال 350 ټوټل کېده دې کې شاید یو 15 بلابود هم دی نیولي ما ورته ویل چې بلابود یې ونیسم نو بیا مو تقریبا 12 ډیزاین عینکې په کاټن کې بندې کړې پیک مو کړې نو پرون مو در دوی پورې ور وسپارلې بدبختانه زه غیر حاضر وم پروګرام کې ډېری ملګري غیر حاضر وو دا ګیله خو نو زه ګیله به نه نو دوی ته مو ور وسپارلې کور یې ودان ټول امیرین راټول شوي وو تقریبا 40-50 کسه وه بقاعده داسې یو کوچنک پروګرام چې جوړ شو شیریه خو دغه مو دغه کړله بازګر د عمر سمین صاحب هغه د خولې د خوږېدو پر وخت ما ورته بس نه دا د شریخ یادونه ما ته یادونه وي خبره کړې خو بدبختانه زه ډېر مصروف وم رفیق خان زما معذورت منلي مې دي نو بس پرون مو هغه د دوی امانت ورته وسپارل رافیق څنګه و خوشحاله و ډېر خوشحاله و دا یو قسم نوښت هم شاید یي ځکه تر اوسه نور خلک به تشویق سي ما نور ملګرو ته هم وویل چې مطلب هغه خلک چې چمپلانو کار کوي د بوټو کار کوي د خولیو کار کوي ځکه د رفیق زمین صاحب هغه طبقه ده چې په جزئي شي باندې ډېر خوشحاله کېږي زه د دې شاید پاتې شوی یم یو وخت یو ډاکټر صاحب حکمت الله سلطاني ملګري بیا د نامه سره اشنا یي دې ما ته ماسکونه راکړي وه بیا هغه ماسکونه ډېر ښه ماسکونه هغه جوړ ډېر شو ما پر دا ټرافیکانو ویشل بیا یو ټرافیک یو ورځ راته ویل چې دا ماسک موږ وکړو هغه هم دغسې د دوړو موسم موږ راشپې لک څنګه وو رفیق خان مشوالې په دې و چې دا شي دی فکر شوی دی چې ټرافیکان خپل شپېلک رفیق خان اوس فکر وجه دی اوس خاندي تر ته ګورې د سرک صاحب ماسکونه ټرافیکان تر کړي وجه دی هغه د ټرافیک ورته ویل دا چې ماته ماسک راکړي ماسکونه وکړو هغه شپېلک ول څنګه نو خو د شپېلک ځای به ورسره کوي ولا ډېر جاجب و ماسکو مطلب مې دا و چې ډېر جاجب و ټرافیک زموږ هغه طبقه ده چې ډېر بېریا کار کوي په دوړو په بارانو په خټو کې کار کوي په ګرمۍ کې کار کوي زه د دې شاهد یم چې یو څو روژې مخکې دغه د ډېرې ګرمۍ سې به په ټول لوند کړی وي بیا به بالکل افغانان په ډېرو سخت حالات کې ولاړ دي او خدمت کوي نو رفیق خان واقعیت ډېر ښه کار دې کړی دی ډېر ښه نوښت یې کړی دی کور یې ستا ودان چې دغسې نوښت دې فکر شو او خدای دې نورو تجارانو نورو پانګوالو وروڼو ته توفیق ورکړي چې دغسې نور نوښتونه وکړي او ترافیکان و سرتیري و نور بېلابېل هغه طبقه خلک چې هغه خدمت کوي د هېواد دپاره هغه وستایي نو ښه دی پیل یې رفیق خان کړی دی زه زما بالا طاقت نه اوس راولاړ شولم د دې دپاره عینکو ته راولاړ شوې او چې ما رفیق خان رفیق خان هم راولاړ کړه رفیق خان به هم راولاړ ما که رفیق خان نه وي عینکې راوړي وي هغه به هم زموږ دوستانو ټول ښکاره کړي او دا یو شی ما اوس دا دی ولیدی دا د بامیان دپاره زه فکر کوم اډر سوی دی او پیکینګ سوی دی نه پوهېږم چې کومه عینکه ده زه چې همدا به موږ کتلې که به هم نه کتلې ښه نه م ده کتلې دا عینکې به وګورو دا دغسې دی بامیان دپاره اډر دی و دا د بامیانو دپاره اډر دی 2 پاتې دی دغه نمبر دی سبا نمبر سبا په بامیانو کې د دوی د ادرس و مخکې زموږ نه فارغ ښه ډېر ښه کومه د رفیق خان نه وي عینکې سرک صاحب تا د رفیق خان څخه پوښتنه وکړله چې کومې نوي جالب عینکې دې راوړي دي تر اوسه چې وګورو دلته خو دا مخ ته هم پرتې دي پیکینګ هم کړی دی دغه د بامیانو پیکینګ عینکې به هم وګورو دا ته ورکشیر د لاس خراتې عینکې رفیق خان راځه دغه پیکینګ عینکې راښکاره یا دا خو دغه وکړي د دې بله ستا و دا خو پیک دی دا خو اوس استول کېږي دا خو نو بامیانو ته سبا سهار حرکت کوي دا خو نو کار خلاص هغه مشر او تاسو ناولد عینکې ناولد عینکې ځکه زموږ پروژې کې دوستانو ته ډېر پرې عینکې ښکاره کړل څومره ښایسته دلته د عینکو دغه ته وګورئ مهرباني رفیق خان خوش اوریجنل شی دی بالکل او عینکې چې دي د G1 په نامه دي G1 و G1 ها ماشاءالله دا پیکینګ ډېر جالبه دی عینکې د پیکینګ لا جالبه دي ته وګوره دا زما په خوښه په 2 رنګه کې جوړې شوي دي ژړ او تور دلته هم لږ ژړ کار پکې شوی دی څومره کیوټ دي چې په سترګو رفیق خان چې برای خلک وویني دوستانو تاسو ورته وګورئ څومره ښایسته عینکې ډېر ښه خوند کوي ډېر ښه G1 عینکې چې په سترګو سرک صاحب ستا سره څنګه خوند کوي
برای بیا رفیق خان بیان په دغه کې سره ته وایي رفیق خان ته دا مشوره ورکوم چې دا عینکې هر وخت دا په نمبر خو به نه یا ساته واه ته په هنداره کې ځان ته وګوره سرک صاحب دا خو ډېرې شی مینه سره یو سره توای چې اوس په لاک چی وش په لاک شیری وای و دا عینکې په څو چې زه به پیسې ورکړم دا په څو دي بس چې اوس پیسې مور کو تا ته نور نور عینکې زما څخه اخیستې ته په هغه زړې که دا ډېرې شی د زما څخه عینکې اخیستې یو ښایستې عینکې راڅخه اخیستې بیا خو ته کانې وایي زه عینکې نه هغه زما حق و رفیق خان هغه زما حق ځکه د دوی جوړې درلودې ما یوه جوړه ور مې کړله ما هم ورکړه ما هم نه در راګرځولې خو مقصد راڅخه اخیستی یو رفیق خان ته دغه عینکو خو بیان یې راته ووایه د دې ډیزاین کوم درته تشریح کوي چې دا ډبل بریج 3 پیس بالکل ترانزیکشن بلوکټ انداریا بلوکټ دی ډېر ښه لږ پرپل او بلو شیډ سره لري او لمر ته تورېږي سایه ته سپینېږي دا چې څنګه لمر ته تورېږي سایه ته سپینېږي اوس خو لمر نشته هغه شی یې راګورې هغه شی یې باندې وګورې هغه شی په هغه ورځ نظر سوی و مات سوی دی سویچ یې کار پرې شوی و بیا مو بل ورته دغه کړي نو دا تقریبا په بیخي په ثانیو کې تورېږي په ثانیو کې بیرته سپینېږي نو دا چې تورې شي بیا بل شی ورته جوړېږي سره باره وزرونه کوي ماشاءالله 2 in 1 دی 2 in 1 2 in 1 پر لیکلي دا خو اوس دا چې تورې سولې او تورې سوې نو د دې بیا جلا په اصطلاح رنګ یې جلا شي خوند کوي دغه رنګ یې ښه خوند کوي لمر ته ښه پرپل رنګ دی ښه خوند کوي اوس پرې بیا زه کښېږدم چې اوس څنګه دي نو خو اوس خو سپینې سوې نه دي سپینې تورې دي شاتیه په سرکه څنګه خوند سره کوي واو ته سرک صاحب ته وګورئ دوستانو سرک هم خوند کوي بس یوه دنه لونګۍ دې پر تړلې وای ښه اوس به میا ما اوس رفیق خان د واده لونګۍ در ښیم یا د واده لونګۍ چې واده ورځ دی د خیر سره رفیق خان به په واده کې د خیر زما په واده کې دغه عینکې راکړي بس سم ده د دوم واده د دوم واده یو څو ورځې بعد دی یو څو ورځې وروسته دی د خیر انشاءالله بیا به دغه عینکې بیا رفیق خان باید د خیر کې نو دا بلوکټ عینکې لمر ته تورېږي او سایه ته او دغه سور کلر بیا ډېر ښه خوند کوي ډېر ښایسته عینکې وې یو په دې کې بل شی پسې درښکاره هغه هم راښکاره کړه دا ګوره ښه شیان یې لیدونکو دلته ایښي و دا پټ کړي دي په وینې د دې پیکینګ هم هغسې په زړه دا څونه دې ته بیا سنګل بریج وایي دا څونه په زړه پورې یا که ډبل بریج وي دا سنګل دی دا سنګل دی پر دا سر شی نه لري او ډیزاین یې هم کوچنی په دې به بیا داسې دغه وکړو دې به یوه هنداره ورتوره کړو ښه او چې او هغه د یوه تورې یوه سپینې یوه تورې یوه چې راپورته کړه بله توره سوه زه شو ډېره ژر توره سوه ډېر فوقالعاده شی دی دغه تور او سپین یې ډېر رفیق خان د دغه هغه عینکې قیمت څو و او د دغه د څو دا په کندهار کې په 1000 افغانۍ دي په نور ولایتو کې 1150 افغانۍ لاس په لاس رسیدګي ماشاءالله او زما زمین صاحب دا دې په پوښتنه او رفیق صاحب خو دغه ډېر توصیف وکړي دا یو شی دی یو شی دی مطلب دغه پر د اثر چې دا یو هغه شی نه لري او بل سایز یې کوچنی زما په واده کې به دغه عینکې راکړي ښه و دا ښه دي سم ستا په واده کې زه یو شی در کوم لونګۍ هغه لونګۍ خو پر تا ده لونګۍ نه سم شی در کوم اوس یې لیدونکو ته نه وایم بیا چې واده دې رانږدې سته خیره سه بیا به خبرې دا زما دا پر خوښ شوه دا ښه دي د دې دا جوړ زما پر خوښ دا هماغسې ژړ او تور او دا خو داس ولې د دې دواړو په کندهار کې 1000 افغانۍ قیمت او په ولایتو کې 1100 افغانۍ 1150 افغانۍ یو نیم سل افغانۍ هر ډیلیوري او هغه شی کېږي لیدونکو نو ارزانه دی ډېر ښایسته کیوټ هم دی سره یو دغه اورجینال پوسټ دی پوسټ سره دی چې دا ټک بازار کې په سل یو نیم سل خلک خرڅېږي موږ د دې عینکو سره بالکل دا او دا بله ورسره کوم هغه به هم درته تشریح کړم دغه پیکینګ چې دا اوس چاته وایي هغه چې د دوبۍ څخه راغلی ځکه پیکینګ دا شان زموږ خلک توجه نه ورته کوي اوس دا عینکې زما سمین صاحب ته پوهېږې زما ډېرې خوښ شوې لیدونکو رفیق خان دغه شی زما ډېر خوښ دی دا پیکینګ یې ښه دا پیکینګ یې خو خپل پیک یې دی خپل پیکینګ یې ځکه د تجارت په لیول کې دا ډېر ښه نوښت دی او رفیق صاحب دی نو په هرکې پرفیوم کې هم دغه ټول دا شی چې درته تشریح کوئ دا کلینر دی چې شفافتون زموږ خلک ورته وایي عینکې هم په پاکېږي ټلیفون کمپیوټر دا شان د کور هندارې مندارې هم په پاکېږي نو چې شیندارې د کور دغه راکه ده لیدونکو تاسو د مسخرات وګورئ دیسه ته د مسخرات وګورئ په دغه کښنی چې ښه باندې د کور هندارې پاکوي یوه دانه هنداره خو به پاکېږي ګور مقصد مې دا دی چې د کور هندارې خو به پاکېږي دا شان کار نه کوي دا شیشه پاکوي ده به کله همدغونه اوبه پیدا کوي لکه دغه بېلر به پیدا کوي
دا ورور زه تندی نه په پاکوم زه تندی نه په پاکوم دوستانو زه د کور هندارې په پاکوم رفیق خان دغه بیا عینکې دې ولیدل شي زه به هل نه وایم ته راسوې دا اوس اخري وار چې مالون را ورسېدله نو دغه عینکې پر سر ورېښې وی او په لیکلي وه چې دا د رفیق دپاره دا چې ما تر اوسه پورې زما سره عینکو وفا نه ده کړې هفته لا نه را سره وي ساعت لا نه را سره وي لنګې نه وایي هغه په خر ما وایي دغه نوم به نسي پکښې را ډیټا دا برند په دوبۍ کې ډېر کارېږي سخت مطلب په دې کې کلمان هم شته عینکې هم شته ځینې نور لوازم هم جوړوي دا کمپنۍ خو عینکې ډېرې ښایستې په دې کې دغه جالۍ ټایپ راځي چې اوسنۍ خلک یې ډېر خوښي بیا په خاصه په د خارج وطنو کې دغه جالۍ ټایپ خلک ډېر خوښي نو کیفیت جوړ یې هم ډېر داسې ډیزاین جوړ حتی دا نو سپیډونه یې هم دغه په رقم ژړ کړي نو جوړې برند یا کیفیت هغه وخت معلومیږي چې استعمال شي نو دغه عینکه چې ده دا به د سمین صاحب دپاره وکړي ماشاءالله دوستانو ما ته راورسېد زړه مې دربوي سړی اوس ونه اشتراک صاحب چې ورکوم په یوه شرط هغه شرط دا دی چې دا په چې کې ځایېږي رفیق خانه ځای به کړو چې داسې نه پکښې ځای برابر دا ځای به کټ کړې دا پکښې ځای شول ته اوس یې وارې په سترګو کوم دوستانو ته شوی زه به سره داسې کومه بېرته به بیا راته راخلاص کړي سره سره دا د سمین صاحب دا د رفیق خان د خوا څخه زما دپاره تحفه ده ډېره مننه رفیق خانه په ډېر څه موږ ته قبوله ده بس ما ته په سرو زرو منظور دي که د جانان د لاسه خاورې ایرې وي بیا ووایه نو بیا ما ته په سرو زرو منظور دي که د جانان د لاسه که څه هم دا خاورې ایرې نه دي موږ ته د جانان د لاسه خو خاورې ایرې نه دي ډېر غټ قیمت دا سره زر دي و د لیدونکو رفیق خان را په سترګو کې یې څنګه عینکې دي واه 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 ښه خوند یې درسره وکړه سخته ښه خوند کوي ښه خوند خو کوي ښه خوند کوي که یا لیدونکو نظر راکړي د رفیق خان کور ودان ډېره ښایستې او ډېر په زړه پورې عینکې دوستانو هر وار دغه سپینې سترګې لکه دا اوس چې یم زه هر وخت دغه ته پروګرامو سره دغه رقم ځم څرک صاحب ته ور ورسېدی یاره رفیق خان کور دې ودان دوستانو په دغه عینکې نو رفیق خان دا چې زما په نعمت ایښی نو ښه که یا ښځه کور یې ودان ما ته اوس بیا زړه لږېدی سمین د دغه عینکو خو بیان یې ورته وایه چې پر سترګو دي دا ریبن کمپنۍ ده ریبن زه بې نیسته کوم ریبن کمپنۍ ټوله پېژني چې د عینکو په برخ کې تر 100 کاله ډېره تجربه لري غټه کمپنۍ ده بیا دغه چې دی دا ریبن میټل د اوسپنې فریم دی او ډایمنډ شیشې پکښې دا تقریبا 2.5 کاله کرښه نه کړي که د کلي سره یې واچوې که په جیب کې د هغه رقم چپاک دا بس خاص لکه زما دپاره چې جوړي ځکه زما په جیب کې همیشه کلي و دا شیان دا خو اوس دوبې راځي تر د ابي حیاته ولاړې چې بس په سترګو دي په سترګو بیا ډېر ښه دي بس فضاوي جنس بیا ساده وبه شیرمغز ابي حیات نو ما ستا پر عینکو ویل اوس به وایم چې ما ته په سرو زرو منظور دي که د جانان د لاسه خاورې ایرې او رفیق خانه ته سبا د خیر سره مازدګر پر ابي حیات میلمه ابي حیات نه شیرمغز ابي حیات شیرمغز دی ته دا ګرد مشتو سیوي خو نو داسې نه دي زموږ د دغه څرک صاحب نوی نوښت کړی دی په 6 کال کې شیرمغز په نامه به دا نوښت کړی دی ته به د دې خوند وګورې چې څنګه شی دی او نظر به ورکړې ښه دی زه د ملګرو نظرونو همیشه چې زه دلته ورغلی شیان خلاص نو ته به ناوخته نه راځې ما تا ته یو شی وویل چې مازدګر و شپه ورغلم هغه د ابي حیات شپې نو ما ورته ویل مال راغلی خو یم حتما یو شی څښم نو چې دا سب سره دورې کړه ابي حیات خو مې نه دي څښلي ریحان مې درانه و د ملګرو د مینې کور ودان په واقعیت سره دا چې اوس سمین صاحب دوستانو ته معلومه ده دوستان چې په کندهار کې اوسېږي هوا یخه ده خو په دغه یخ هوا کې شیرمغز تر اوسه پورې تر 9 بجو پورې نه دي پاتې شوي د شپې نو بس مینه ده سبا د خیر سره به ته راسې انشاءالله څرک صاحب پر ځای به دغه نوشیجان کې او لیدونکو دا زما تحفه شوه دا د څرک صاحب تحفه شوه څرک صاحب ډېر ښایسته عینکې دي زما هم ښه عینکې دي خو نو زما عینکې لږ په دېرش در باندې ښایسته دي جوړې ښایسته دي کیفیت پیدا کېده هغه ډېر ښایسته ربڼي دغه لري په دغه غلو کې ډېر ښه خوند کوي نو رفیق خان ډېره مننه دا دې اوس دا پوښ هم ماته راکړي
کور یې ودان ته پوښت ضرورت نه لري ګوره ما عینکې وختي ورته کېږم ستا عینکې د اشتیاقو پوښت ضرورت نه لري هغه د هیڅ څخه بد نه وړي سکریچ کېږي نه ده ته به زه لږ داسې اکاډمیک دغه ښه دی خو د وطن سړی دی دا خو اوس داسې دی چې دی دا سکریچ کېږي نه هیڅ یې نه پکېږي پوښت ته اړتیا نه لري دا دی داسې دغه سو لږ نورم داسې کیوټ معلوم څه کیوټ معلوم بس رفیق خان ستا یې کور ودان ډېره مننه موږ په دې تمه یو چې د نورو نوښتو څخه دې خبر سو نور نوښتونه وکړي او زموږ د نورو سوداګرو پانګوالو تجارانو څخه مو دا هیله ده دا غوښتنه ورڅخه کوو چې د رفیق خان غوندې نوښتونه وکړي زموږ د یوازې ټرافیک نه زموږ د ټولو هغه په هیواد کې اوسېدونکو د هغه طبقو سره چې هغه بېریا کار کوي رفیق خان ډېره مننه اول خو د هغه کار څخه چې تا کړي دي نوښت چې کړي وو مثلا خپل هغه وسیله او خپل هغه څه چې درلود هغه د کندهار ترافیکو سره شریک کړي وو او دوم د تحفې څخه دې مننه چې موږ ما او څرک صاحب چې په ښکلو ډالۍ ونازولو کور دې ودان ژوندی وسې په وروستۍ کې پیغام پر کم برابر بس دغه کم کار چې تا کړی دی پر دغه برابر باندې د یووالي ټول باید وستایل چې هغه خلک چې وطن ته یوه خښته زره قدرم کار کړي زما په وسه دا پوره ما وکړله موږ د نورو تجارانو د نورو پانګوالو سره دا خواهش لرو چې دغه طبقه یا دې ته ورته نورې داسې طبقې شته دې ته خاموش ساتونکي وایي د شپې او د ورځې ولاړې سیلاب او طوفانو په دې ټولو شیانو کې ولاړې خپله وظیفه سرته رسي او دا زموږ ټول د وطن خلک زموږ د کور خلک نو چې د هر چا هر څونه په وسه پوره دا باید ورسره وسي تر څو یو ښایسته منظم ښار ولرو پرون ما مالته دوی ته داسې ویله چې دغه اشارو ته درېدل نظم مراعاتول بې احتیاطي کول پلانه دا یوازې په تاسو پورې اړه نه لري چې تاسې کنټرول کړي دا په موږ پورې هم اړه لري نو د دوی سره اوږه په اوږه درېدل د یو ښایسته او روښانه ښار راتلونکی دی انشاءالله نو ډېره مننه قدرمن رفیق خان کور دې آباد پر احساس او پر ځواني او پر کاروبار دې برکت شه خدای دې خوشحاله لره زه به دوستانو ته دغه وایم چې دوستانو یو لږ لا راسره پاتې شئ موږ غواړو چې د کندهار ماښام په تاسې ووینو راسره اوسئ ګران لیدونکو موږ ته رفیق خان ښې تحفې راکړلې کور یې ودان څنګه ډېر تر هغه زما تر تحفو چې زه څونه به خوشحاله یم تر هغه زه په دې کار ډېر خوشحاله یم چې رفیق یو بااحساسه ځوان دی الله دې نه کموي الله دې ژوندی لري راسره اوسئ ښه څرک صاحب رفیق خان سره خو مبادار وکړي او زه ګوره اوس زه د ډېرې خوشحالۍ سره رفیق خان چې ما ته کومې عینکې راکړي دي که څه هم د شپې نه دي ما د شپې کړي دي زه د ورځې عینکې د شپې کړی دي زه وروره زه په خوشحاله یم زه په د خپلو عینکو خوشحاله یم دی په خپلو عینکو ډېر خوشحاله دی بس هغه په خوشحاله اوسه کور یې ودان کور یې ستا ودان چې اوس په سترګو کړي دي موږ چیرې روان یو څرک صاحب رفیق خان خو ډېر ښه نوښت کړی د عیدګاه دروازه راتېر شولو دوستانو د عیدګاه دروازې چوک راسره ولیدی دوستانو موږ مخ پر قبله باندې روان یو چوکې مدد ته دا نو ډېره خوندوره هوا ده نن ډېره ښه هوا ده د شپې 8:30 بجې دي د شپې 8:30 بجې دي هوا ډېره خوندوره هوا ده دا وخت نو په جاده کې خورا ډېر دغه په کور کې چې د ناستې ځای نه لري او یا د ښې هوا چوکیانې هغه نو راوځي خورا ډېر په جاده و په جاده کې ناست چې بس چایانې وروره جانه بانډارونه شروع وي او دغه سمین صاحب دا خو نو هغه ګنۍ والا دی چې ما او تا پروژه کې پروګرام ورسره وکړي کور یې ودان زه بیا 2-3 واره راګرځولی یم خپل پروګرام سره ډېر خوشحاله دي ډېر خوشحاله دي نو بس دا هغه ګنۍ ونه دی موږ چې دغه ورسره وکړله و یو کوچنی مرکه مو ورسره وکړله دی نو خو نو اوس داسې هوا ده چې موږ خپل ښایسته شیرماز لرو ګنې اوس هم خوړلې وه هغه ستا په غلطه چې ګنې والا دی سرک صاحب هغه والا کور یې ودانه بله ورځ یې ما ته ګلاس ګنۍ راوړي بیا نن یې بیا راته راوړي د هغه بشیر خان نومیږي بشیر خان یې کور ودان بس ما ته وایي چې دا ستا ملګري بس زما را ملګري که نو کور یې ودان هغه ډېر ښه هلک دی او دوستانو موږ نو راورسېدلو د خیر سره چوکې مدد ته راورسېدو سرک صاحب ته زنګ را روان دی او ده ته باید زنګ په دا وخت کې نه وای راغلی موږ د احمدشاهي مارکېټ ته لیدونکو او موږ دغسې ځو شهیدانو چوک ته
او سمین صاحب زه په بخښنه چې ماته زنګ رالی کندهار نو اوس د شپې دا 8:30 بجې او ته د تجارتي مارکیټو ته وګوره سمین صاحب دا نور بزنس سنټر دی او هغه ارکې پرفیوم دی ارکې پرفیوم دی و رفیق خان بل څنګه دلته نور بزنس سنټر کې د ارکې پرفیوم او دا خو نو زموږ ته سه راحت د جدي مارکیټ دی او دا مخ نو چیشته مخ نو د شیدان چوک دی مخ د شیدان چوک دا نو لیدونکو ډېر سره لیدلې دا چوک سرک صاحب بالکل نو د سره اوسې د خیر سره موږ به شیدان چوک ته ورسېدو بیا به مر سره ملګری خو در شیرماغ د پر به مر سره ملګری کړه سره مل وس موږ چیرې ورسېدو سرک صاحب شیدان چوک ته شیدانو څلور لارې ده او موږ ته خو نو زوی شیرماغ ساوه بالکل انو دوستانو ته جوړ سي چې د شیدانو د چوک څخه کندهار کوم مارکیټ دی کندهار تجارتي مارکیټ بیاوه د شیدانو چوک څخه او د برکیانو مارکیټ کندهار تجارتي مارکیټ دی کندهار تجارتي مارکیټ دی و کندهار تجارتي مارکیټ بوله او کې د جامع عمر د میراب مخ بوله دا سړک دی بالکل افغانستان بانک هم پر دغه سړک دی نو موږ د ایرات دروازې د چوک څخه یا د شیدانو د چوک څخه روان یو دوستانو د شیرمغز پر خوا باندې نو دا دی د افغانستان بانک مخ ته چې کوم سړک تللی دی پر هغه سړک باندې روان یو نو دا دی دا چوک دا به هم یو کوچنی چوک نو سمین صاحب ولا خو بلا چوک دی هغه چې شو ته وایي یخ کاریز چوک ته وایي دا ولا راغس یخ کاریز تم تللی و دا یخ کاریز تم دا لاره دا مخ لاره به یخ کاریز تللی و کادری سرای یخ کاریز دی لنکې دی و دا نو باندې ډیر جام و دغه ساحه هم ښه تجارتي ساحه د سمین صاحب ښه ساحه نو موږ تجارتي په جهه د سرک صاحب دربار لا پر دغه ځای بالکل نو موږ د چوک څخه مخ پر المرخاته باندې دوستانو ګرځو دغه مخامخ چې تاسو وینئ دا دی راوګرځېدلو او مخامخ دا غټه پلازا چې د دوستانو دا زه په کمنټو کې کله دوستانو ته وایم هم خاص د توکل پلازې کنجک دا نو د جامع عمر د شاه د زاړه کابل بانک چوک ته دا یو را رسیږو نو پر دغه سړک چې دا موږ روان یو دوستانو مخامخ د شیرمغز یا د یارانو دربار دی هغه ځای بیا اوس امین صاحب هغسې د یاران دربار نو بس مخامخ دی شیرمغز نو دوبي را روان دي را رسېدلي دي پښې بس کلات کې چې لاسونه یې د لید ما څرک را رسېدلي رانږدې دي زه نه پوهېږم چې دا زما په دربار کې طریقه ده که ما تورې عینکې کړي دي یا تا تورې عینکې کړي دي ما تا ته وویل چې تا د ورځې عینکې د شپې وکړلې نو دغه پر هغه سړک باندې چې د جامع عمر د شاه چوک ته راورسېدلو دغه یاران دربار د هغه ځای څخه تللي وو د هغې د بیرته ځان مو راورسوئ نو لیدونکو شیرمغز ته بیرته ځان مې راورسوئ تر دغه ځای پر راغللم ښار مو تاسو ته یو څه ښکاره کړي د رفیق خان ښایسته نوښت کړی و هغه هم تاسو ته ښکاره کړي تر څنګ یې موږ ته ښایسته عینکې راکړلې شیدان چوک ځینې نور ځایونه مو هم در باندې ویلي په دې هیله چې پروګرام هم د خوښ وړ ګرځېدلی وي سرک صاحب په ټلیفون اخته سو د بل پروګرام چې حاضرېږو په الله پاک سپارم ښه وخت او ښې چای